سورۃ بقره کې الله د بنی اسرائیل واقعات ذکر کړي. نو هر یو رکوع بعد یا یو څو آیاتونو نه وروستو الله یو قاعده کلیه یو قانون کلی الله ذکر کړي. مطلب دا وی چې کوم خلکو کې چې دا مرضونه پیدا شول نو الله با د دغه حالات سره مخ کوي، د داسې سرنوشت سره مخ کوي. ګوره د مخکې د یهودیانو کم مرضونه ذکر شو. یو مرض دا ذکر شو چې دوی ډله بازی کوله چې یهودیت کې کامیابی ده. بل دویم مرض دا ذکر شو چې د الله کتاب د منلو خبره خو کوله چې موږ د الله کتاب تورات منو، خو لیکن په عمل کې بیا دوی نو. ثم تولیتم من بعد ذلك. ورپسې بیا دا راغی چې دوی د الله په حکمونو کې هیلې او بهانې لټولې. مایانو د نیولو لپاره دوی هیلې بهانې جوړې کړې. وروسته بیا د غوا د حلالولو په باره کې دوی هیلې او بهانې جوړې کړې چې څنګه د الله یو حکم باندې د عمل ونه کړي، د هغې نه ځان وروستو کې په هیلو او بهانو باندې خلکو ته مغالطه او دوکه ورکړي، ځان ته دوکه ورکړي، د دوی په ګمان باندې الله ته دوکه ورکړي. نو الله پاک د هغې نه وروستو قاعده او قانون کلی ذکر کړ چې کوم قوم او کوم ولس چې هغوی د داسې حالاتو سره مخ شي، دا عملونه پکې پیدا شي چې د الله د حکم نه دوی ځان وروستو کوي، بهانې ورته لټوي چې ورته ووایي چې دا وعده چې کوي ګوره د شریعت مطابق به کوي، د الله د رسول صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه باندې وعده کړی او دارنګه صحابه کرام چې په کومه طریقه باندې کړي، تابعین او زمونږ استاد او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، نور امامانو علماو هغه په کومه طریقه باندې ودونه کړی دي، په کومه طریقه ژوند تیر کړي. نو دوی سوي وای مړه چې د په جړه خخکاری او واده چې دا په غډاو او په ټنګ ټکور خخکاری. په کور کې شرعي پرده پکار ده چې د تر زوی ماما زوی د تلاس ورکول په اسلام شریعت کې نشته. د دوی باندې سو کې هیله دا جوړه کی چې تو اوس موږ د خپل ولی نه او باسم خپل ولی اوس پریدونو دوستی پریدونو دغه خو بیا ترخه پکېږي ماما خپکېږي. دغه رنګ سلګونه حکمونه د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په دې هیلو بهانو باندې په غي باندې بخښد. الله څه فرمایي کوم خلکو چې دغه سي تعامل د الله د دین سره او د الله د شریعت سره کولو، نو الله به د خلکو په زړونو باندې سخواله راولي. سخت عذاب د الله دا چې یو انسان زړه سخت کی. مخکې تاسو نه تیر شوی کنه ختم الله علی قلوبهم. کوم قوم چې زړه بیا سخت شي بیا د تیګ نه هم خطرناک د دې زړونه سخت شي. په فلسطین کې په مسلمانانو بمونه ورېدل، زمونږ استادو په افغانستان کې او نور اسلامي ملکونو کې به ځوانانو سره دا فکر نو چې ولې الته زمونږ خويندې او زمونږ ورونه الته د بمونو لاندې دي، الته په هغوی بمونه ورېږي، الته هغوی باندې دوا خوراکونه اسکاکونه ټول بند شوي دي، په شفاخانو باندې اسرائیل بمباریانې کوي. دوی سره دا غم نو، دوی سره د څه شي غم؟ نن کرکټ د میچ به د چا سره وي، څوک به یې ګټي څوک به یې نه ګټي. دومره سختزړي انسانان بیا ترېنه جوړ شي چې مسلمان مري د ده پروا هم نه وي، د سره به بیا نور فکرونه او غمونه وي. په اسپانیا کې په اروپا کې یو ملک دی، په اسپانیا کې د دنیا په ملکونو کې لوی لوبې هلته کېږي، خاص کر فوټبال په اسپانیا کې ډېر په شوق و ذوق باندې خلک کوي. اسپانویان مسلمانان نه دي، کافران دي. اسپانویانو پروس کال چې کله په فلسطین باندې حملې شروع شوې د یهودیانو، اسپانویانو وویلې چې موږ فوټبال ګراوند کې څوک نه پرېږدو چې لوبه وکړي. ولې؟ په فلسطین کې د په مسلمانانو په خلکو هغوی خو مسلمانو کفر غم نه کوي، هغوی وایي چې بشریت په فلسطین کې د په بشریت ظلم کېږي او موږ د فوټبال سیل کوو. که چېرته فوټبال چا وکړه موږ د فوټبال په ګراوند کې اور لګو. دا خبره چا وکړه؟ کافرانو وکړه. موږ به څه کال
د فوټبال لوبه نه پرېږدو. دا د کافرانو حال. مسلمان چې کله د خپل دین نه بیګانه شي د هغې زړه بیا د کافر نه هم سخت شي. اروپایي اکثرو ملکونو کې مظاهرې کېدلې، خلک به راوتل چې په فلسطین کې ظلم روان دی، هلته بشریت سره ظلم کېږي، هلته نسل وژنه روانه ده. خو لیکن مسلمانانو په ملکونو کې دا حالات نه و. مسلمانانو په ملکونو کې به دا و چې کرکټ چا وګټه څوک به یې ګټي. مسلمان دومره غافله دی چې د سره د مسلمان غم نشته، خو د سره دا غم شته دی چې کرکټ به څوک ګټي، څو رنزونه یې وکړل، څوک به بیټینګ ته ودرېږي، څوک به بالینګ ته ودرېږي. دا خبرې به مسلمانانو ځوانانو کولو. دومره بیا مسلمان سخت شي. خاص کر دا مرض بیا په چا کې پیدا کېږي؟ علما طبقه کې بیا دا مرضونه ډېر پیدا کېږي. علما طبقه چې کله دغسې حالات راشي، مسلمان داسې تعامل جوړ شي چې د الله حکمونه په هیلو په بهانو باندې د هغې نه ځان رستو کوي او د الله حکم باندې عمل نه کوي، بیا دغه مسلمان امت او مسلمان قوم، خاص کر هغه خلک چې رهبران وي، علما وي، هغوی کې بیا دا مرض په ډېره په غټه پیمانه باندې پیدا کېږي. په مسلمان باندې ظلمونه او عالم طبقه هغوی بیا په څه کې اخته وي؟ هغوی یو ملا وایي چې سنتو نه بعد دعا پکار دی، بل ملا وایي چې نه فرضو نه بعد پکار دی، سنتو نه بعد چې دا ناروا دی. زه خپله په یو جنازه کې شریک شوم زمونږ په لغمان کې. هلته خپلمنځي جګړه کې یو ځوان د بچو والا او د ښځې والا کس چا ویشتی و، خپلمنځي تر زامنو کې سره لانجه و. نو دغه جنازه کې چې کله موږ جنازه وکړه، یو ملا پاڅېده، د ملا بیان کولو. نو په بیان کې دا ونه ویله چې ای قومه، ای ولسه، دا په څه بدبختۍ باندې تاسو اخته شوي، ولې تاسو مسلمان وژنې؟ قتل د مسلمان دا څومره خطرناکه ګناه ده، دا موږ ولې الله پرېښی، موږ ولې دین پرېښی؟ دغه ملا په دغه جنازه کې چې زه په خپله پکې شریک وم، د بیان دا وکړه چې د په مړي باندې اسخات تقسیمول دا جایز دي. وجه دا ده چې ما سره کمپیوټر کې کتابونه دي او په هغې کې دا لیکلي دي چې اسخات به په مړي باندې تقسیموي. دومره سخت زړي شي بیا علما چې هغوی د قوم اصل مشکلات درک نه کړي، چې د قوم کې کوم مشکل دی، زه باید څه خبره وکړم، دا قوم زما، دا ولس زما کومو خبرو ته ضرورت لري. همدغه رنګې دا بل طرف کې ډېرو ځایونو کې داسې کېږي چې جنازه کې یو سړی اسخات تقسیموي، نور ملایانو پسې پاڅېږي چې دا ناروا دی. جنازه مړی په خپل ځای پروت دی، نو دوی په اسخاتونو جنګ وي، یو مني بلې نه مني، یا کله یو اسخات کوي یا بلې نه پرېږدي کولو ته، کله یو سړی نه کوي یا بل ورته وایي چې دا ولې ونه که، دا ولې؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. مړی پروت وي، تابعینو به چې په جنازه کې چا خندا کوله یا خوراک کولو یا داسې یو حرکت کولو چې هغه په کار نه و، هغوی به د هغې سره ابدالابد خبرې نه کولې. او نن په جنازه کې ملایان سره یو بل سره اخته کېږي او جنګونه کوي. دا ولې؟ ثم قست قلوبکم. الله فرمایي چې د کوم قوم چې دا حال شي چې هغوی د الله حکمونه په هیلو بهانو باندې اړی را اړی، نو هغې نه ځان وباسي، نو الله د قوم باندې د خلکو باندې د زړه سخوالی مرض راولي. دا بیا خاص کر د علماو په طبقه کې ډېر راځي. په دنیا کې په مسلمان څه تېرېږي او عالم په کومو خبرو کې نښته؟ یهودو کم پلانونه دي د اسلام او د مسلمانانو په باره کې؟ زمونږ د ځوان ولس او نسل په باره کې کوم پلانونه یهودو جوړ کړي، کفارو جوړ کړي دي؟ آیا ملا د دې خبرو درک لري؟ نه. ولې؟ ځکه ثم قست قلوبکم، زمونږ زړونه سخت شو.